به درس سوم دوره جامع مکالمه زبان پشتو خوش آمدید. السلام علیکم. څنګه ګرانو زده کوونکو؟ زه ښه یم او هیلهمنده یم چې تاسو هم جوړ او صحتمند او روغ به یاست. زه علي ستاسو ښوونکی یم او دلته د خوږ پښتو ژبه درس ورکوم. خب عزیزان، سال نو نزدیک هست و کم کم همه ما و شما برای نظافت و پاکاری خانه آماده میشیم. به همین خاطر این درس را به مکالمه های مربوط به پاکاری و نظافت منزل اختصاص دادیم. بریم تا یک مکالمه جذاب را با هم داشته باشیم. تا آخر ویدیو همراه ما باشین و زما ورسته تکرار کنید. بعد از من تکرار کنید. درس سوم، نظافت و پاکی. نن دشنبه ورځ ده. نن دشنبه ورځ ده. امروز شنبه است. نن به معنای امروز. دشنبه ورځ روز شنبه. ده است. نن ورځ موږ وخت لرو. او نن ورځ موږ وخت لرو. امروز ما وقت داریم. نن ورځ امروز. موږ ما وقت لرو وقت داریم. نن ورځ موږ کور پاکو. او نن ورځ موږ کور پاکو. امروز ما خانه را پاک میکنیم. نن ورځ امروز. موږ و یا موژ به معنای ما، کور، خانه، پاکو پاک میکنیم. زه تشناب پاکوم. زه تشناب پاکوم. من حمام و یا تشناب را پاک میکنم. زما میړه موټر ومنځي. زما میړه موټر ومنځي. شوهرم موتر را میشوید. زما به معنای از من، مال من، میړه شوهر، موتر خواهم موتر میشه و منځي میشوید. ماشومان بایسیکلونه پاکوي. ماشومان بایسیکلونه پاکوي. بچه ها بایسیکل ها را پاک میکنند. ماشومان جمع ماشوم به معنای بچه ها، بایسیکلونه جمع بایسیکل، پاکوي پاک میکنند. نیا گلونه ته اوبه ورکوي. نیا گلونه ته اوبه ورکوي. مادر کلان به گلها آب میدهد. نیا به معنای مادر کلان، گلونو جمع گل به معنای گلها، اوبه ورکوي آب میدهد. ماشومان خپل کوټه پاکوي. ماشومان خپل کوټه پاکوي. بچه ها اتاقهایشان را پاک میکنند. ماشومان بچه ها. خپل خودشان. کوټه اتاق. خپل کوټه اتاقهایشان. پاکوي پاک میکنند. زما میړه خپل میز پاکوي. زما میړه خپل میز پاکوي. شوهر من میزش را مرتب میکند. زما میړه شوهر من خپل میز، میز خودش، پاکوي پاک میکند، مرتب میکند. ما کالي د مینځلو په ماشین کې واچول. ما کالي د مینځلو په ماشین کې واچول. لباس ها را داخل ماشین لباسشویی گذاشتم. ما کالي لباس هایم. د مینځلو په ماشین، ماشین لباسشویی. واچول قرار دادن، گذاشتن. مینځلو به معنای شستشو است. مینځلو په ماشین، ماشین لباسشویی. زه د کالو مینځلو زړول کوم. زه د کالو مینځلو زړول کوم. من لباس ها را آویزان میکنم. زه به معنای من، د کالو مینځلو
لباسهای شسته. زرول کوم آویزان میکنم. ز کالی استری کوم. ز کالی استری کوم. من لباسها را اتو میکنم. ز من کالی لباسها. ستری کوم اتو میکنم. کڑکای خیرنده. کڑکای خیرنده. پنجره ها کثیف هستند. کڑکای پنجره. خیرن کثیف دی هستند. فرش خیرنده‌ای. فرش خیرنده‌ای. کف اتاق کثیف است. فرش به معنای کف زمین و اتاق را میگن. خیرن کثیف دی است. لوحی خیرنده او لوشی خیرنده. ظرف ها کثیف هستند. لوحی او لوشی به معنای ظرف ها. خیرنده کثیف هستند. څوک کړکۍ پاکوي؟ څوک کړکۍ پاکوي؟ کی پنجره ها را تمیز می کند؟ څوک به معنای کی، چه کسی. کړکۍ پنجره. پاکوي پاک می کند، تمیز می کند. څوک به ډوډۍ پاک کوي؟ څوک به ډوډۍ پاک کوي؟ کی جارو می کند؟ و یا چه کسی گرد و غبار را پاک می کند؟ لوښي څوک کوي؟ لوښي څوک کوي؟ کی ظرفها را می شوید؟ خب عزیزان، درس سوم دوره جامع مکالمه زبان پشتو هم به پایان رسید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد را لایک کنید و اگر میخواهید زبان پشتو را یاد بگیرین چینل ما را سابسکرایب کنین و زنگوله را هم فشار بدین تا از درس‌های جدید عقب نمانین. برای حمایت از ما چینل ما را به دوستانتان و علاقمندان به زبان پشتو معرفي کنید. زه امید لرم چې دا ویډیو ستاسو لپاره کټوره وه. که مو د دغه سټایل ویډیو خوښه شوه د نظرونو برخه کې ولیکي نو زه کولی شم ستاسو لپاره ډیر څه جوړ کړم. او مهرباني وکړئ په خپلو لایکونو او ښایسته نظرونو سره زموږ ملاتړ وکړئ او د پښتو ژبه سره علاقه لرونکو ملګرو ته مو ورپېژنئ. تا درس آینده شما را به الله پاک میسپارم. د خدای پامان.